کوي. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې مو په د خپرونې په سر کې یادونه وکړه، بیا هم د هرات ولایت زلزله ځپلو ته کورنیو ته تسلیت وایو، شهیدانو ته جنت فردوس او ټپیانو ته د الله پاک له دربار څخه عاجله شفا غواړو. قدرمن دوستانو، زموږ د خپرونې موضوع مو هم ټاکلې ده په دې باندې چې څنګه وکولی شو د نورو سره ښه وکړو، د نورو سره د بدو پر ځای ښو ته ترجیح ورکړو. شاعر وایي دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت او وزګارېږي خلک څنګه. په دې نړۍ کې موږ ډېر محدودې شپې ورځې تېروو. قدرمن لیدونکو، که پوه شو یعنې زموږ ورځې زښته کمې دي. ډېره برخه زموږ په ماشومتوب کې تېرېږي چې په ښه او بد ښه نه شو درک کولی. د ماشومتوب نه چې رادېخته شي، مثال نیم ژوند زموږ په خوب کې تېرېږي. هغه یو څو محدود کلونه دي چې هغه موږ او تاسو په د ټولنې د خدمت جوګه کېږو، د کورنۍ خدمت جوګه کېږو. نو په هغې کې موږ او تاسو باید هڅه وکړو د خپل ځان په ګډون ټول باید هڅه دا وي چې نورو سره ښه وکړو او بدو ته ترجیح ورنه کړو. د همدې موضوع په اړه راسره په خپرونه کې ښاغلی صبغت الله ستانکزی ټولنیز فعال میلمه دی چې ښه راغلاست او سړي مشه ورته وایي. ستانکزی صاحب خیر راغلی، ستړی مه شي خپرونه ته. کمال صاحب محترم، لومړی تاسو ته بیا درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم سلام. د هر څه نه دمخه د هرات غمیزې زلزلې شهداو ته جنت الفردوس، بازماندگانو ته صبر جمیل د الله سبحانه تعالی له دربار څخه غواړم او دې ترڅنګ د فلسطین شهداو ته هم دعاوې کوو خدای دې جنتونه ورکړي او الله تعالی دې امت کامیابه لري د ژوند په هره برخه کې. ډېره مننه. په هر ډګر کې. امین امین. ډېره مننه. ښه، د موضوع د نورو سره ښه کول، لومړی به په دې باندې بحث دواړه وکړو چې موږ انسانان چې الله پاک پیدا کړي یو، د دو هدف یې په دې نړۍ کې همدغه دی چې یو د بل سره مرستې او کومکونه یو د بل ته لاسنیوی وکړو. بیا په ځانګړې توګه الله خو رب العالمین دی، بیا موږ ته د اسلام مبارک دین راکړی، دا یو بل د خوښۍ ځای دی چې موږ دلته په دې نړۍ کې د مسلمانانو په حیث راغلي یو. نو زه تاسو نه پوښتنه همدغه کوم ښاغلی ستانکزی صاحب چې څنګه کولی شو چې یو د بل سره مرسته وکړو، دغه حس څنګه په ځان کې را ژوندی کړو چې همیشه باید یو د بل لاسنیوی وکړو. جناب کمال صاحب، بېشکه چې الله سبحانه تعالی په قرآن عظیم شان کې د مسلمانانو لپاره یو ډېر مهم او اړین اخلاقي ارزښت بیانوي. الله سبحانه تعالی په قرآن کې وایي انما المؤمنون اخوة، ټول مؤمنین سره ورونه دي. او که دا د انسانانو فطري حالت ده چې یو ورور همیشه په سختیو کې په بدو ورځو کې د بل ورور لاسنیوی کوي. نو ځکه الله سبحانه تعالی ټول مؤمنین یو کور ته یا یو جمع ته، یو جماعت ته چې هغه ټول سره ورونه دي تشبیه کړي دي په قرآن عظیم شان کې. نو ښه کول خو بې له شکه چې دا یو اخلاقي اصل ده په اجتماعي ټولنو کې او په بشري ټولنو کې. یعنې دا یوازې که موږ ووایو اسلامي ارزښت، بېشکه چې اسلامي ارزښت دا موږ ته اسلام را زده کړی دی چې څنګه له نورو سره روابط وساتو او څنګه ښه روابط ولرو. مګم په ټولو کې دا د انسانانو یو فطري ارزښت هم دې ته ویلی سو چې انسانانو سره فطرتا دا ارزښت موجود وي. یو بالخصوص که تاسو متوجه سوي یئ ځینې انسانان ډېر عواطف لري، یو تعداد کم عواطف لري، یو تعداد انسانان ډېر عواطف لري. مګم په ټولو کې ټول انسانان عواطف لري، عاطفه لري، یعنې د ښه کولو احساس لري، د ښه کولو دپاره بل ته د ضرر نه رسولو دپاره یو احساس پکې موجود وي. استثناً بعضې انسانان چې کله ډپریشن حالت ته ولاړ سي او د ژوند څخه ناراضه سي، د ټولنې څخه د بالخصوص بیا خپلو نږدې کسانو څخه ناراضه سي، بیا هغه ضرر ته ډېر پام کوي چې څنګه یو بل ورور ته یا یو بل کس ته، یو بل انسان ته ضرر ورسوي. نو په ټوله کې ښه کول یو اخلاقي ارزښت ده چې دا الحمدلله په اسلام کې ډېر برجسته سوی ده. الله سبحانه تعالی په هر ډګر کې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت څخه سنت څخه را معلومه ده چې په هر ډګر کې په نورو انسانانو باندې غږ کړی ده چې د مظلومو کسانو لاسنیوی وکړي. اوس موږ تاسو شاهد یو، فرض مثال په هرات کې داسې یو غمیزه راغله، دا نه تنها د افغانانو بلکې د ټول امت دنده ده. اوس مهال چون ملي ارزښتونه متاسفانه ووایم نسبت اسلامي ارزښتونو ته یو څه برجسته دي اوس عصر کې، مګر دا یو مشترک احساس په ټول امت کې موجود وي. که په فلسطین کې غمیزه رامنځته کېږي ټول امت دردوي، بې له شکه چې واقعي مسلمانان په دې باندې دردېږي. که په هرات کې یو ستونزه را پیدا کېږي مسلمانان پرې دردېږي، نه یوازې افغانان، ټول مسلمانان پرې دردېږي. تاسو د مختلفو مسلمانانو اجتماعي شبکات د مختلفو برخو د مختلفو هیوادونو مسلمانانو احساسات ولیدله چې دوی
فلسطین سره په څه ډول همدردي کوله او د هرات سره د هرات مظلوم ولس سره یې په څه ډول همدردي کوله. خو دی په هر صورت دا اړخ ته به ډېر نه ورځو، مګر دننه په کور دننه په خپله په افغانستان کې افغانستان ولس رښتیا ډېر غمجن دی په دې پیښه باندې. تیر کال هم تاسو شاهد وئ چې په پکتیکا کې داسې په دې ډول یو پیښه رامنځته سوله چې ټول ولس یې په دردمند و. یعنې تر اوسه پورې ما ته چې رایادېږي ډېر سخت غمجن کېږم. او همداسې د هرات دا غمیزه چې راغله واقعا هم تاسو باور وکړئ چې زه خپله تقریبا له هغې ورځې چې زلزله سوې ده یعنې همیشه د شپې ناوخته پورې د ورځې سهار وخته چې زه له خوب راپاڅم دغه اجتماعي شبکه زه تعقیبوم چې ودرېږه بیا کومه غمیزه نه وي رامنځته سوي. او همیشه چې زه ګورم د هرات غمجن ولس په سړکونو کې په واټونو کې په زراعتي ځمکو کې هلته یې خیمې وهلې دي او خپل ژوند سبا کوي. نو زموږ د ولس هغه وجداني او مسلماني او اساسي دنده په اوس شرایطو کې زما له نظره همدا به وي چې لاسنیوی وکړي. دا د ښه کولو ښه فرصت دی او داسې د ښه کولو ښه فرصتونه همیشه نه راځي. په دغه حالت کې چې ته د یو مظلوم لاسنیوی کوي او صدقه کوي د هغه سره مرسته کوي نو بېشکه چې الله سبحانه تعالی به 100 برابره 1000 برابره حتی له هغه څخه ډېر د موږ او تاسو لاسنیوی کوي. ډېره مننه کوم. د موږ هدف هم دغه دی چې په نورو څخه کول یا نورو سره مرسته کول دا تر ټولو مهمه خبره ده. څومره اړینه مهمه ده چې دغسې پیښو ته یا په ټوله کې انسانان د بل انسان سره یوازې مالي کومک ښه کول به نه وي چې مثال ته یوازې مالي کومک وکړه د ښه وکړل، نه نور ښه کول هم شته دي. مثال یو چاته ښه خبر کول، ښه مشوره ورکول، دغسې پیښو ته ځان رسول، فزیکي مرسته کول یا په ځانګړې توګه د سوشل میډیا څخه خلک دې ته متوجه کول چې خلکو سره مرسته وکړي. د امن موادو ته بحث دغه هم د دې دپاره دی چې خلک دې ته متوجه کړو چې ځینې کسان چې باید مرسته وکړي. په ټوله کې څومره اړینه مهمه ده چې موږ او تاسو بیدار واوسېږو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځینې کسان دي چې بلاپسې خلک دي. حتی زموږ لوی تجاران ګوره افغانستان که څه هم چې د اقتصادي لحاظه یو څه ستونزې لري مګر موږ ډېر لوی افغانان لرو په خارجي هېوادونو کې بهرنیو هېوادونو کې ډېرې غټې سرمایه ګزارۍ یې کړي دي. عربي امارات نه یې راونیسو د ترکیې پورې یعنې په ډېرو نورو ملکونو کې د هغه سرمایه ګزارۍ تر حد واوښتې دي. څومره اړینه مهمه ده چې دوی خپل وجدان غږ واوري او په دغسې حالاتو کې مرستې وکړي. په ټوله کې همیشه دوی مرستې وکړي. که چیرې زموږ او تاسو د اسلام مبارک دین د 50 ستنو نه ګوره مهمه ستنه یوه شته چې هغه زکات دی. موږ او تاسو بیخي سترګې پټې کړې. زه ډېر کسان ګورم ډېر مالداره کسان دي مګر هغه د زکات حصه لکه څنګه چې ښایي هغسې نه ورکوي. نو په ټوله کې څومره اړینه مهمه ده چې موږ او تاسو هغه خپل وجدان غږ واورو او څه چې الله پاک راته ویلي په هغې عمل وکړو. بالکل جناب کمال صاحب یو اساسي خبره چې تاسو هم دې ته اشاره وکړه دا واقعا رښتیا هم ډېره اساسي مسله ده. یعنې ښه کول یوازې په مالي حساب باندې نه ده. ښه کول ښه خبره ده، ښه کول ښه مشوره ده، ښه کول چوپ پاتې کېدل دي په ځینو ځایونو کې، ښه کول گذشت ده. یعنې په ټوله کې دغه ښه کولو دپاره که موږ یو اخلاقي تعریف ورکو یعنې نورو ته ضرر نه رسول دغه ښه کول دي. یا ګټه ورسوه یا حد اقل ضرر خو مه رسوه. دغه ښه دي. په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنۍ عصر په پخواني عصر په آینده عصر په ټوله عصر زمان کې ښه کول همدغه دي چې ښه ورسوه که ښه دې له وسې نه وي پوره نو چوپ پاتې سه او ضرر مه رسوه. نو که اساسي خبرې ته راسو لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله ما یو روایت لوستی و هغه غواړم له لیدونکو سره او تاسو سره شریک کړمه. یو چیرې یو مسجد جوړېدو پخوا وختو کې وایي دا کورونه صدقات راټولولو د دې مسجد دپاره. د یو کور دروازه ټک ټک کوي نو هلته یو بوډا ښځه راوځي دا یو ځوان ده دی مسؤلیت لري چې د دو کورونه صدقات راټول کړي او مسجد آباد کړي د خدای جل جلاله کور آباد کړي. نو دا بوډا ښځه ورته وایي سمه ده زه بېرته راځم زه به دې صدقاتو کې سهم واخلم. د دې په کور کې یوه خښته وي نور شی نه وي. د یوه خښته دغه ځوان ته ورکوي وایي بېرته ورته راځي دروازې ته وایي زه خو دغه یوه خښته وس او توان لرم نور توان نه لرم. بوډا ښځه یعنې اقتصادي وضعیت یې هر څه ګډوډ یې په عامه اصطلاح باندې. نو دا ځوان دلته یو څه ورته وایي وایي د تا په د یوه خښته باندې به موږ څه وکړو موږ د خدای کور جوړوو ته د خدای کور ته صدقات نه لرې چې ورکې
دا بوډا ښځه ډېر په افسوس ورته وایي وایي زویه ته د ما له حالت نه ته څه خبر یې؟ دا خښته ویسه، خیر ته یې ویسه، په لاره کې مه غورځوه، بېرته یې دلته مه غورځوه، ویسه، دا مسجد ته ویسه. د ما همدا اوسه توان ده. دا ځوان د چا خبره په یو اکت باندې، په یو یعنې ناسم عکس العمل باندې دا خښته خو وړي، خو خیر یو ښه کوي چې دا خښته وړي. دا مسجد پې آبادېږي. هلته هغه خپلو مشرانو ته مو وایي فلانکي کور یوه دا خښته راکړه، نور چې په وس و توان کې نه خو دا خښته یې دې مسجد په عمار کې استفاده کېږي. دغه ځوان شپې خوب ویني چې د بس سلامت مسجد په یوه خښته ولاړ ده. بیا دې ته ویل کېږي چې دا هماغه خښته ده چې هغې بوډا ښځې د هغه عمق د قلب او د اخلاص نه تاته درکړې ده. او ټول د الله سبحانه وتعالی کور په همده یوه خښته آباد ده، ولاړ ده. که دا خښته نه وای دا مسجد ورانېدو. د ځوان چې کله سهار پاڅي نو ډېر ټکان خوري. موږ تاسو که متوجه سو یعنې یوازې مالي مرسته کول دا ښه نه یعنې په یو اصطلاح باندې صدقه نه ده. ښه خبره هم صدقه ده، مالي مرسته هم صدقه ده، ښه پلان و ښه برنامه هم صدقه ده. یو انجینیر فرض مثال که خدای مکړه په ښار کې زلزله کېږي او هغه انجینیر صحیح مواد په ساختمان کې نه کار کړي نو دا یې ښه نه دي کړي. سم مواد، سم ساختماني مواد په یو ساختمان کې استفاده کول، په یو بلند منزل کې استفاده کول دا هم ښه ده، دا هم ښه کول دي. یعنې دا د موږ خپل تقدیمونه دي چې په ژوند کې آینده کې بیرته موږ ته راګرځي. نو په ټوله کې که څوک صدقه ورکوي پوره اخلاص سره دې صدقه ورکړي. الله سبحانه وتعالی انشاءالله څومره چې اخلاص وي په صدقه کې هغه قبلوي. او اخلاص پاکي د نیت ده. یعنې نیت دې باید خاص د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره وي، نه د دې دپاره چې یو دوه رسنۍ راسي زما عکس واخلي، فلم واخلي او زه شهرت پیدا کړم. یا فرض مثال یو دوه یوټیوبران راشي هلته له ما سره مصاحبه وکړي او زما ویډیو واخلي، عکس واخلي او زه شهرت پیدا کړم. نو په ټوله کې پوره اخلاص سره کمک کول، ښه کول دا بهتره ده. ډېره مننه کوم. د ښه کولو یو هم عدالت دی او عدالت پلي کول د نورو سره، ځکه د اسلام مبارک دین هم چې همیشه ټینګار کړی په عدالت کړی چې تاسو باید عادل واوسئ. دغسې مرستو راټولول لکه مثال چې اوس راټولیږي او دغسې پیښو ته څومره اړینه مهمه ده چې حق حقدار ته وسپارل شي. مثال تاسو د خبرو په تایید سره زه یادونه کوم ځینې کسان دي چې د بهرنیو هېوادونو څخه پیسې رالیږي، ځینې نهادونه دي دلته مرستندویه نهادونه دي یا بنسټونه دي هغې ته ورکوي، هغه هم چې بیا پیسې ورکړي او څو عکسونه واخلي او په سوشل میډیا کې خپاره کړي. اول خو دغه د چې بحث بلې خواته زموږ ته لاړ نه شي، دغه د عکس خپرول یا د ماشومانو مخونه ښکاره کول دا د اسلامي قوانینو یا د ماشومانو د نړیوال قانونو خلاف کار دی چې ته باید حق نه لرې چې ته د یو چا ته مرسته ورکوې هغه په فیسبوک کې دغه مخونه باید خپاره شي، ځکه هغه پاتې کېږي. شاید د دې ماشوم څخه هېواد کې د هېواد ولسمشر یا د هېواد رئیس الوزرا جوړ شي. نو په ټوله کې بحث دغسې کوو دواړه چې څومره اړینه مهمه ده چې یو چا ته مرسته ورکوو، پکې عادل واوسو، پټه یې ورکړو. که څه هم دغه په اسلام مبارک دین ویلي دي چې تاسو کله چاته مرسته ورکوئ باید ښي لاس یې ورکړئ، چپ خبر نه شي. نو په دغې برخه کې څومره اړینه مهمه ده چې یو څوک د ډېرې توجه څخه کار واخلي چې په مرستو کې عدالت او ریا ونه شي. عدالت وکړي او ریا ونه کړي. جناب کمال صاحب، عدالت خپله یو اساسي ارزښت په اسلامي ټولنه کې ده. یعنې اسلام چې شاوخوا 14 پیړۍ په نړۍ باندې حکومت کړی ده، یو اساسي عنصر پکې عدالت و. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده، تاریخ مو لوستی ده چې د عباسي خلافت د جغرافیا یا نفوس چې و تقریبا 80 سلنه غیر مسلمانانو. دا په مرور زمان به مسلمانان سو. اسلامي عدالت چې لیدو، اسلامي دولت، اسلامي ارزښتونه، اسلامي قوانینو تطبیق چې لیدل، د دغو قوانینو تطبیق، دغه عدالت دغوی په مرور زمان مسلمان کړ. ډېر عظیمه جغرافیا د عباسي خلافت تر کنټرول لاندې وه چې په لومړي سر کې تقریبا 80 سلنه د نفوس د دوی غیر مسلمان. په مرور زمان بیا وروسته مسلمان سو. نو موږ او تاسو همیشه اورېدلي دي په مسلمانانو کې یو شعار ډېر ژوندی ده، عمري عدالت. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عدالت یعنې ډېر شهرت لري په نړیواله کچه باندې چې حتی ډېری مشران تاسو شاهد وئ چې په تېر جمهوریت کې ګرچې لازمه نه ده چې یادوري سي، په تېر جمهوریت کې حتی هغه انتخاباتي کمپاینو کې
عمري عدالت ډېر یادېدو. عمري عدالت عمري خلافت غواړي. عمري عدالت عمري نظام غواړي. عمري عدالت عمر غوندې امیر غواړي، خلیفه غواړي، چې انشاءالله په مسلمانانو کې دا احساس چې موجود وي د اوس دپاره، د دې دپاره کار وسي. دا لرې نه ده چې عمري عدالت بیرته راوګرځي کورې د ځمکې ته، د بشر منځ ته، نه یوازې مسلمانانو ته، غیر مسلمانانو ته هم دا یو ښه خبر ده، دا یو مثبت خبر ده یا یو مثبته خبره ده چې دوی هم کولی سي عمري عدالت کې به ژوند وکړي. یعنې که په ټوله کې عدالت باندې راسو، چې د صحابه و کرامو حق ده چې په لومړي قدم کې موږ دغه خپله الګو ونیسو بعد د رسول علیه صلات وسلام نه، او د دوی د ښو یادوري وکړو، دعاوې ورته وکړو، خدای جل جلاله دې موږ هم د دوی په قدم باندې ورولي. نو ځکه مې لومړی عمري عدالت یاد کړو. په ټوله کې اوس په بشري ټولنو کې عدالت بالخصوص بیا د مرستو په مسله کې دا یو اړینه خبره ده. بېشکه که هیڅوک موږ باندې شاهد ونه اوسي، الله خو شاهد ده. الله خو ویني. یو رښتینی مسلمان، یو رښتینی مؤمن الله شاهد نیسي په هر ځای کې، په هر ځای کې الله شاهد ګڼي. وایي که دغلته زه غلطي کوم نو الله خو ما ویني. او بېشکه چې الله سبحانه وتعالی ډېر سخت انتقام اخیستونکی ده. له دې نه باید وویرېږو. که لاړ شو قرآن ته مراجعه وکړو، شریعت ته مراجعه وکړو، نو الله سبحانه وتعالی بارها دا خبره کړې ده چې زه د مظلوم انتقام اخلمه، زه د اسلامي شریعت د اسلامي قوانینو د نه پلي کېدو پوښتنه کوم، انتقام اخلمه له تاسو نه. بېشکه چې دا ژوند ابتلا ده، امتحان ده. الله سبحانه وتعالی موږ پرېښي چې موږ خپله څه کوو، آیا موږ جنت انتخابوو که جهنم انتخابوو، دا د موږ خپل لاس باندې ده په دغه ژوند کې. مګر چې کله سترګې م پټې کېږي، چې کله م سترګې پټېږي او نور د دې دنیا څخه رحلت کوو، وفات کوو، نو وروسته د هغه نه بیا د موږ په لاس نه ده چې جنت ته ځو که جهنم ته ځو، مګر دغې دنیا کې زموږ په لاس ده. نو په مرستو کې عدالت دغه هم هغه پاکي د نیت څخه راځي. یو ډېر مهم او اساسي عنصر ده چې ټول باید دې ته توجه وکړو. زه په حیث د یو ځوان په ټولنه کې عدالت ته باید متوجه اوسم. په کوم ځای کې چې زه کار کوم هلته عدالت ته متوجه اوسم. که چیرته کومې مرستې ما ته راځي او له ما څخه غوښتل کېږي چې دغه مرستې ته مظلومینو باندې وویشه، مظلومانو ته یې ورسوه، دې کې باید جدي عدالت وکړم. او څوک چې مرستې لیږي هغوی تر نهایي حده باید کوشش وکړي چې یو بااعتباره نهاد ته، یو بااعتباره کس ته دغه مرستې ورکړي. ډېره مننه کوم. ژوندی اوسې. زموږ او تاسو د خپرونې بحث هم د نورو سره ښه کول څنګه وکړو چې نورو سره ښه وکړو. یوه ډېره مهمه موضوع چې تاسو مو شاهدان شوي په افغانستان کې دا ده، په ځانګړې توګه په خواشینۍ سره باید دا ووایم چې په ښارونو کې ډېر رامنځته کېږي. ډېری وخت موږ کس ته ګورو بیا برخورد کوو، مخامخ چې څوک راته ولاړ دی. مثال زه مثال ورکوم. تاسو وګورئ یو نانوایي ته یو ماشوم لیږي، نانوای ورته سړه ډوډۍ ورکوي، ګرمه ډوډۍ نه ورکوي. خو که چېرې ته ورشې په همدغه کیاپاپ، یعنې موږ ځوانان یو که نه د مقابل تا ته ګرمه ډوډۍ ورکوي، د ویرې هم نه شریکوي، خو مګر په ماشوم یې تېروي. همدارنګه یو ماشوم لیږي یو دکان ته یو بل څه ته اخلي، هغه خرابترین توکی ورته ورکوي، ځکه د خدای نه ډارېږي که نه. دلته هغه خدای په سر حاضر نه ګوري چې الله پاک لکه مخکې چې ما ورته بحث وکړ چې الله پاک موږ ګوري، که موږ یې نه ګورو خدای خو موږ ویني. دغسې مسایل یا دغسې کول چې مثال په ماشومانو باندې شفقت نه کول یا هغو ته په کمه سترګه کتل، یا مثال په خپلو کاروبار کې غداري کول، په خپلو کاروبار کې مثال د خلکو سترګو ته خاورې شیندل، څومره بده ده او څومره دغه بد فرهنګ باید څنګه د ځان څخه لرې کړو تر څو موږ د نورو سره که ښه کوو هغه ونه ګورو چې ته ماشوم یې، ته بوډا یې، ته بوډۍ یې، ته مېرمن یې، ته ځوان یې، ته سپین ږیری یې، باید ټولو سره یو رقم چلند وکړو. جناب کمال صاحب، دا مسله چې تاسو ویل زما له نظره دا ترور شخصیت ده. دا د خپل شخصیت ترور کول له منځه وړل دي او د نورو شخصیت هم په یو اصطلاح باندې بې احترامي یا ترور کول دي. که زه فرض مثال په دې مسله کې د تاریخ څخه او د اسلام بالخصوص د اسلام د تاریخ څخه ځینې مثالونه راوړم. اول خو په ټولنه کې دا ډیره لازمه نه ده، یعنې په دغه شکل باندې که څوک کار کوي، مګر په ټوله کې یو اساسي مشکل چې زه دې نتیجې ته رسېدلم او ځینې نور ملګري دوستان او مشران هم کیدای سي استادان دې نتیجې ته رسېدلي وي. په اسلامي ټولنو کې اسلامي ثقافت کمزوري سوی کمال صاحب.
تاسو چې کله پخوا تاریخ مطالعه کوئ، عمر بن عبدالعزیز ثانی رحمه الله د هغه په وخت کې تاسو متوجه وئ یا تاریخ مو لوستی ده چې د هغه په وخت کې یعنې د بیت المال دومره اضافه کیږي چې هغلته روایتونه مختلف دي چې کوم مجردان چې د ده په ټولنه کې ژوند کوو د هغو دپاره کوژدۍ وکړله، بیا وروسته د هغه نه فرض مثال په اوسنۍ اصطلاح باندې روغتونونه جوړ کړل یا صحي مرکزونه جوړ کړل، وروسته د هغه نه مساجد و مدارس جوړ کړل د اسلامي تدریس دپاره، بیا یې فرض مثال په فقراو پسې ګرځېدل، فقرا نه پیدا کېدله، حتی په عمومي یا عامو ځایونو کې دوی دغه زکات یا دغه سکې د طلا یا نقرې دینار و درهم راواخیستل کېښودل که یو مسافر راځي که یو څوک راځي کیدای سي داسې مخامخ موږ نه ونه غواړي، شرم وکړي، حیا وکړي، را دې سي له دغه جینه دې دغه صدقه واخلي. ته وګوره دلته څومره عدالت و چې یعنې داسې نه و که یو څوک ورځي ټولې سکې په شا کوي، یعنې هغه څوک چې احتیاج و هغې هم په عدالت یو څه راخیستل، په عدالت یو څه اخیستل. بیا چې کله دغه یو ټیم یو هیئت تعیین سوی چې دا تعقیب کړي چې څومره سکې اخیستل سوي خالي سوي هغه خورجینې چې نورې ویسي هلته یې وزړوي هلته یې کېږدي چې ورځي هغه هېڅ کم سوي نه دي. نو تاثیر یې څه شی و؟ بیا بالاخره وایي دانه واخلئ په غرونو یې وپاشئ چې بیا څوک ونه وایي چې د عمر بن عبدالعزیز د خلافت په دوران کې مرغان وږي پاتې وو. دې عدالت ته ګوره، دې نظام ته دې نظم ته ګوره، او ډېر عظیم جغرافیه د عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی هم ورته وایي تر کنټرول لاندې وه، یو ډېر عادل خلیفه و د مسلمانانو. نو زما منظور په څه شي کې ده؟ هغه وخت داسې نه ده چې خلک ډېر مالداره وو، کیدای سي خلک مالداره نه وو، خو مګم خلک یا ولس چې وو په اسلامي روحیه باندې سمبالو، اسلامي ارزښتونه یې پوره منلي وو او ټول هوش و فکر جنت ته وو، دا دنیا یې فاني ګڼله، وایي دغه زه واخلمه. اوس هغه ضرورت مې مرفوع سوی ده، که زه یوه سکه اخلمه خو په آخرت کې الله سبحانه تعالی خو ویلي دي چې ذره ذره زه در سره حساب کوم، نو دغه حساب به خپل راسپک کوه چې په آخرت کې زه زر وکولی سم جنت ته ولاړ سم او د الله سبحانه تعالی د حساب نه زر خلاص سم. اوس آخرت خو ډېره غټه مله ده په یو اصطلاح باندې چې موږ الله سبحانه تعالی موږ ټولو انسانانو سره ټول بشر سره حساب و کتاب کوي، روایتونه په هغې مورد باندې ډېر شدید دي. نو په ټوله کې که زه ووایم هغه ثقافت چې هغه وخت په مسلمانانو کې و هغه ثقافت اوسنۍ مسلمانانو کې نشته، که شته هم په ډېر یو خاص قشر کې دا ثقافت محدود ده. زما دید دا ده، زما مفکوره دغه ده چې دغه ثقافت د یو ځل بیا عام سي، بالخصوص په افغانستان کې چې د دغه ثقافت د راتګ دپاره د دغه ثقافت د ترویج دپاره ډېره زمینه مساعده سوې. الحمدلله یو نسبتا اسلامي نظام اوس حاکم دی، نو د اسلامي ثقافت په خلکو کې بیرته باید راژوندی سي. یعنې که د اسلامي ثقافت څومره کمزوری کېږي هماغومره که مسلمان وي که غیر مسلمان وي ډېره مننه کوم قدرمن سرکزی صاحب. په آخر کې ستاسو پیغام اورو، پیغام څه دی هېوادوالو ته څه ویل لرئ؟ جناب کمال صاحب زما پیام زه غواړم دغه موضوع په ارتباط باندې یو پیام ورکړم ټولو لیدونکو ته او خپلو هېوادوالو ته، بالخصوص بیا هغه قشر چې په افغانستان کې تجارت کوي یا پانګوال دي د هغوی جدي توجه غواړم د مظلومینو لاسنیوی دې وکړي او نور ولس څخه هم په ډېر درنه هیله کوم چې داسې شرایطو کې خپل ځان دې د لاسه نه ورکوي، د حوادثو په وړاندې باندې د الهي قضا په وړاندې باندې باید متحد اوسو. هغه عواقب چې موږ ورسره مخ کیږو تر څو هغه عواقب موږ مات نه کړي، موږ خپل ځان د لاسه ورنکړو او همیشه قوي واوسو. بېشکه ژوند حوادث کیدای سي نور هم راسي په نورو کلونو کې همدې کال کې، مګر موږ باید خپل ځان د لاسه ورنکړو او متحد اوسو. ډېره مننه کوم قدرمن صبغت الله سرکزی چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په فشار کې خوشحاله اوسئ.